نن حکومت د کرپشن دپاره او د رشوت دپاره بله یو ادارې کولاو کړې چې هغه د واسا په نوم باندې ده واټر اینډ سینیټیشن ورته ویلی کېږي دا کار چې دی دا به ټي ایم ای والا به کوو دا میونسپل سروس چې څومره دي په هر ښار کې دا به حکومت باقاعده طور باندې به دې قوم ته به مهیا کول صفایي چې کومه ده دا د دوی ذمهداري ده نن د هغه صفایي نه هغو غلطه پیدا واخیسته 1.5 روپۍ په دوکاندار پسې رالیږي دا سراسر ظلم زیاتی دی ولې چې دې ملازمینو ته الریډي د سرکار د طرفه باقاعده طور باندې تنخواګانې وله ورکوي د دغې په مد کې د دې صفایي په مد کې د دې ګاډو د پیټرولو دپاره صوبایي حکومت په هر کال کې د دوی دپاره بجټ وباسي دا د واسا کمپنۍ د مشرانو د هغو د اهلیکارانو د عیاشو دپاره موږ په یو صورت باندې 1.5 روپۍ خو ډېرې لږې روپۍ دي خو دا 1.5 روپۍ چې نن په ما تا باندې مسلط دي سبا را به دا په ما تا باندې به دا 200 روپۍ به کېږي دلته د ټیکس ته راوستلو یو کوشش شروع دی چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ سواد د ټیکسونو نه مستثنا و خو د بدقسمتۍ نه هر حکومت راغلی دی د سواد نه او د ملکن ډیویژن نه یې تجربهګاه جوړه کړې ده قسمه قسم ټیکسونه ورته دلته راوستي تاسو ته که پته لګي دا قسمه قسم ټیکسونه په موږ باندې دلته نافظ کوي نن چې موږ دا خبره کوو چې موږ صفایي موږ غواړو صفایي چې ده دا د حکومت که اوس سترګه جاړې که بله خاندي دا د هغو ذمهواري ده دا به موږ له باقاعده طور باندې به کوي که دا نشي کولی بیا د واس هم ختمه شي بیا د ټي ایم هم ختمه شي دا میونسپل سروس دي اوبه شوې سټریټ لایټ شو دا چې دي دا موږ له سره تدو په خیرات زکات کې نه راکوي په دې 30 کاله کې ټي ایم ای وه ټي ایم ای والا نه چې ته زموږ نه بیل اخیستې نه ښه ښکلې صفایي به کېده ښه په برابر خو کله چې واسه راغلی دی نو د هغو د افسرانو په لکاو کوڅه چې بې شماره روپۍ دي ښه راغونډۍ په لکاو کې تنخواګانې دي نو دا هغه لکاو هغه تنخواګانې راځي د غریب سر له زور راځي په دوکاندارانو پسې رالیږلي دي 1.5 روپۍ نو زه خپلو دوکاندارانو ته ستاسو د چینل په وساست سره وایم چې 1.5 روپۍ هېڅ شی نه دی خو دا به 1 روپۍ هم نه داخلوئ ځکه نن په ما باندې 1.5 روپۍ لاګو کېږي بل ورځ به راباندې 300 بل ورځ به 500 که ستا خیال یې دغه شان د ګیس په بیلونو کې دا چلو شو بیا د بجلۍ په بیلونو کې د ګیس په بیل کې به 10 روپۍ د سرچارج راتلو هغه 400 ته ورسو سبا له به دی ما ته بیا د صفایي بل دا چې د دوکاندارۍ د صفایي دا خو د ټي ایم ای والا او د واسا والا دا خپل خصوصي حق دی چې دی به ماله دا صفایي کوي د حکومت دا ذمهواري ده د انتظامیې چې دی به امن و امان راولي دی به ماله صفایي کوي دی به ماله صحت راکوي دی به ماله سټریټ لایټ راکوي دی به ماله اوبه راکوي دی به ماله بجلي برابروي دا د حق دی که فرض کا واسا والا د خپل بیلونه واپس نه کړو او هر یو کس راځي د دوکان نه بورډ نه نوم لیکي او په هغو پسې بیل راولي او په بیل کې بیا دا نالیاقتوب کړی دی چې په بیل کې لیکلي دي چې که تاسو دا بیل داخل نه کړو نو ستا نه به کنکشن کټ کېږي نو په کنکشن کې او د صفایي په بیل کې خو ډېر غټ فرق دی په دوکان کې دی د صفایي څنګه کنکشن کټ کوي دونه خو دې نه پوهېږي خو دې چې کم کرپشن کړی دی دا واسا والا دا مونږ په ټي وي باندې اورو دا خو مرکز راځي صوبې له پیسې ورکوي صوبې بیا تحصیل له ورکوي ضلعې له ورکوي ډیویژن له ورکوي زموږ دپاره ورکوي چې دا دې په دې ولګي دی هغه ځانه خورد برد کوي او زمانه د غریب سړي نه دوکاندار نن سبا خو حالت خراب دي کاروبار نشته تباه دی او دې د هغه نه 1.5 روپۍ دي سټریټ لایټ ماله په دې 15 کاله کې دې ثابت کړي چې ماله یو بله را کړی دی د سټریټ لایټ واردات د شپې کېږي په تیاره کې یو بله پې نه دی را کړی دغه شان صفایي والا که ته خیال وکړې د ټول سیدو بازار پوخا 36 دوکانونه یو صفایي والا و اوس 300 دوکانونه دي یو صفایي والا ته ماته دا ووایه چې یو صفایي والا 300 کسانو کار کولی شي ښه په دې کې چې د مخکې نه وزیر راځي افسر راځي په هغه ورځ د صفایي والا چوټي ټول تلي روډونه ورته صفا کوي زما دوکان مخې ته څښئ د کور مخه څښئ دغه شان د کور په بیلونو کې هم دغه رالیږلي دي د اوبو والا سره د چا کره بمبه نشته د اوبو د صفایي بیلې پسې رالیږلی دونه دا ړنده کاته ده په کار ده چې دې له اول معلومات وکړي چا کره اوبه شته یې نشته